سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. د طالبانو د امیر روغتیا وزیر عبیدالله قلندر چې پاکستان کې د جناح تر عکس او شین بیرغ لاندې ناست وایي زموږ لیوالتیا پاکستان سره ده، زموږ هر څه باید د پاکستان په څیر شي، زموږ تعلیمي نصاب، طبي نصاب او هر څه. همدارنګه هڅه کوو دغه ټول څه افغانستان ته ولېږدوو. عام افغانان بیا وایي د یاد طالب وزیر کور اوس هم اسلام آباد کې دی او تر افغانستان ورته د پاکستان ستراتیژیکې ګټې مهمې دي. پاکستان وایي امریکایي پرمختللې وسلې د ټي ټي پي لاس ته ورغلي. د پاکستان امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه په پاتې پرمختللو وسلو سره پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي. نیکي آسیا د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دې عصري وسلو کې پرمختللې کامرې او د شپې لید شامل دی. د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاري د روان کال د جنورۍ په 14مه تایید کړه چې د ټي ټي پي جنګیالیو د شپې په برخه کې پرمختللې وسلې کارولې چې د شپې لید لري. انصاري ټینګار وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو هم د خیبر پښتونخوا په دیره اسماعیل خان، بنو او لکي مروت ولسوالیو کې په خپلو بریدونو کې له ورته تجهیزاتو کار اخیستی دی. دغو بریدونو په 2022 کال کې 113 پاکستاني پولیس افسران ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو پخواني وزیر شیخ رشید احمد ادعا کړې چې د بلوچ سلیبریشن آرمي په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي تجهیزات او وسلې هم ترلاسه کړي دي. ایران د روسیې د جنګي الوتکو اخیستلو هوکړه ترلاسه کړې. ایراني دولتي رسنیو خبر ورکړی چې تهران له روسیې څخه د سوخوي سو-35 جنګي جیټ الوتکو د اخیستو هوکړه نهایي کړې ده، هغه څه چې د دواړو هیوادونو د دفاعي همکاریو پیاوړتیا بلل کېږي. ایران چې زړې الوتکې لري پر هوایي پوځ یې بندیزونه لګېدلي او د خپلو الوتکو د ساتلو لپاره د پرزو د ترلاسه کېدو په برخه کې هم ستونزې لري. تهران ملګرو ملتونو ته په یوې بیانیه کې ویلي ایران غواړي د عراق د جګړې د وخت 1980 او 1983 کال الوتکې نوي کړي او په دې اړه مسکو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ایران تیر کال د نظامي برخې په ګډون له روسیې سره په بیلابیلو برخو کې روابط پیاوړي کړي دي. ایران اوس مهال د یو شمېر چینی یا F-9 الوتکو په ګډون روسي میګ او سوخوي جیټ الوتکې لري چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت دي. میشل ټیلور وایي افغان نجونې ښوونځیو ته له نه منلو محدودیتونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا دایمي استازي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په افغانستان کې له 6 ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو محرومې دي او همداراز ازادۍ یې محدودې شوې دي. د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د امریکا دایمي استازي میشل ټیلور وایي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 600 میلیونه ماشومان لږ تر لږه لیک لوست او حساب نشي کولی. نوموړی وایي په افغانستان کې نجونې متوسط ښوونځیو ته له تګ منع شوي او د تګ راتګ په برخه کې له نه منلو محدودیتونو سره مخ دي. بلخوا ځینې زده کوونکي د سرپرست حکومت له لوري د ښوونځیو پر نه پرانیستو نیوکه کوي. دغه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې تر راتلونکو 2 اونیو به نوی تعلیمي کال پیل شي. له څه باندې 530 ورځو راهیسې د نجونو متوسطې او لیسې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او زده کوونکي یې بې برخلیکه دي. هندي پولیسو 3 کسان د یو مسلمان د وژلو په تور نیولي. په هند کې د یو 50 کلن مسلمان تر وژل کېدو وروسته پولیسو د دغې قضیې په تړاو د 3 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. هندي پولیسو ویلي چې 50 کلن نسیم قریشي پرون شنبه د هود په 20مه یوې ډلې قهرجنو هندوانو د خوسکي غوښې په خاطر وژلی دی. د پولیسو په وینا د دې قضیې په تړاو په بیهار ایالت کې 3 کسان نیول شوي او عدالت ته به ور وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په هند کې د سیمه ییز حکومت لخوا په یو شمېر ایالتونو کې د غویي غوښې خرڅول او کارول منع اعلان شوي او د غواګانو په حلالونکو وخت نه وخت دا ډول بریدونه کېږي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي، خو په دغه هیواد کې اقلیت مسلمانان یې بیا ځینې وخت د څرمنې او غوښې په خاطر حلالوي. د اروپایي ټولنې طبي مرسته کابل ته راورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د اروپایي ټولنې د طبي توکو جوپه نن کابل ته رارسېدلې ده. دغه سازمان لیکلي په یاده مرسته کې چې ژوند ژغورونکي درمل او طبي تجهیزات شامل دي په ټول هیواد کې به پر روغتیایي مرکزونو وویشل شي.
تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 140 ټنه انتقالات شوي. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 140 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقنۍ او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 1,09,015 مټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 12,128 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان سرپرست حکومت باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. بلاول بوټو زرداري ملګرو ملتونو کې یوې ناستې ته ویلي د نړۍ پر ځمکه هیڅ داسې هېواد نشته چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومې وي. د امریکا او جنوبي کوریا ګډو نظامي تمریناتو ته د شمالي کوریا توند غبرګون. په شمالي کوریا کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې هېواد د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا د ګډو نظامي تمریناتو په غبرګون د جګړې نه کېدو لپاره د مهمو او عملي اقداماتو پریکړه کړې. د کوریايي مرکزي خبري اژانس یکشنبه د مارچ 12 د کب 21 په راپور کې وویل چې دا پریکړه د واکمن ګوند د نظامي کمیسیون په غونډه کې وشوه چې مشري یې پخپله د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون کوله. په راپور کې راغلي په غونډه کې په دې بحث او پریکړه وشوه چې د جګړې د مخنیوي لپاره د لا ګټورو، ځواکمنو او توندو اقداماتو لپاره مهم عملي ګامونه واخیستل شي. په راپور کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړل شي ویل شوي چې د شمالي کوریا د نظامي کمیسیون د پریکړې هدف د روان وضعیت سره مقابله کول دي او دا چې د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو جګړه پارونکي اقدامات سرو کرښو ته رسیږي. پاکستان کې اوبو ته د تراکتور د لوېدو له امله 10 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت په دیره غازي خان سیمه کې 10 کسان چې یو تراکتور کې سپاره وو تېره شپه د اوبو یو کانال ته لوېدلي او مړه شوي دي. د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال ویلي په دې تراکتور کې ټول 40 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 27 تنه ژغورل شوي دي خو د عملیات د تیارې د رارسېدو له امله وځنډېدل. نوموړي زیاته کړه چې د 5 کسانو مړي راایستل شوي او ځینې نور ټپیان شوي هم دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لولوا الخاطر وایي د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي رینا میري سره د افغان نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې زیاته کړې چې اقتصاد، امنیت او مناسبې تګلارې د ټولو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو پر زده کړو اغیز کوي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبري ټولګه مو تر همدې ځایه وه چې تاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا بلې ټولګې خوشحاله شئ. د خدای په امان.